د پاکستان منافقت او د جنرال مبین غوسه د کفارو یار پاکستان افغانانو سره داسې ظلم شروع کړی چې اسرائیل فلسطینیانو سره هم نه کوي. د دغه موضوع جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تل پر افغانانو د هند د غلامۍ ټاپې وهي او په همدې خبره یې اکثریت ګلخانان هم غولولي، خو حقیقت کې بیا خپله د هندوستان سره آزاد تجارت کوي، ځکه هندوستان د پاکستان د پنجابي او سندیانو سیمو سره سرحد لري. نو د دې لپاره چې دا دوه قومونه خراب نشي هیڅکله هند سره تجارت نه بندوي. خو دا چې افغانستان سره پر فرضي کرښه دواړو خواو ته پښتانه پراته دي او ډیر راکړه ورکړه هم د پښتنو سوداګرو ترمنځ کیږي، د دې لپاره چې پښتانه تل تباه وساتي، نو وخت نا وخت په ځانګړې توګه د میوه‌جاتو په موسم کې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړي چې د افغان سوداګرو د مالونو خوسا کېدو سبب ګرځي. جنرال مبین په دې اړه لیکلي، هر وخت چې د میوو د صادراتو وخت چې د پاکستان حکومت یو پلمه پیدا او زموږ پر خلکو خپل لار وتړي، زموږ بیوزله خلک چې میلیونونه ډالر تاواني شي، نو پلمه هم ختمه شي. دا د یو مسلمان ملت په حق کې د ګاونډیتوب، مسلماني، ټولو بشري حقونو خلاف ظالمانه چلند دی. د پاکستان عوام باید د دې جنایت مخه ونیسي. دښمني له هندوانو سره ده او بارډر یې په مقبوضه تورخم او مقبوضیه چمن کې بند کړی، ترڅو زموږ دهقانانو ته زیان واړوي. خو خیر ګورو به دا وخت به هم تیر شي. د اسدالله مبارز په نوم یو ځوان لیکلي، د پاکستان د مخیتوب او منافقت له دې وپېژنئ چې پر نړیوال سټیج د افغانستان اسلامي امارت پر غړو د بندیزونو لرې کولو او د رسمیت پیژندلو سربیره د ملي ذخایرو د کنګل ویستلو لپاره لابي کوي. خو بل پلو بیا زموږ تازه میوې خپل هیواد ته نه پرېږدي، چې له امله یې ورستې شوي او د $50 په ارزښت یو طرفه ټکټ یې $2500 ته لوړ کړ. پاکستان زموږ ملي ذخایر خپل ګڼي، ډیر منافق ملک دی، لکه شهید ارمان لوڼې چې وایي نه یې وینې که په قصد کوي شیطانه منافقه، زه مړ کېږم او ته چپ یې مسلمانه منافقه. د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې وخت به راشي بیا به ګورو پاکستانه منافقه. یو بل ځوان بیا لیکلي، د کافر انډیا سره په سرحد کې میټایانې ویشي، تګ راتګ او تجارت عادي روان دی او له مسلمان افغانستان سره په بیلابیلو پلمو لاره بندوي، افغانانو ته تکلیف ورکوي او ځوروي. دا کار دوی تکرارا کوي. دا شو ګاونډیتوب، دا شو مسلماني. درنو کتونکو، د یادې موضوع په اړه څه نظر ورکوئ؟ نظریات مو راسره په همدې اړه کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.